په منځني ختیځ کې یو ځل بیا د سولې او جګړې ترمنځ یوه نازکه کرښه رسم شوې ده. سیمه د متقابلو بریدونو د سیاست ژبې او اعلامیو ترمنځ راګیره ده. ایران چې د صهیونیست رژیم پر ضد د سختو پوځي ځوابونو ژمنه کړې وه، د وروستیو بریدونو مشري وکړه او نړۍ حیرانه کړه. خو له دې هر څه سره امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسراییلو په ملاتړ د ایران پر ځینو اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ایران هم په ځواب کې په سیمه یا عراق او قطر کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه وکړل. تر هدې وروسته ټرمپ د ایران او اسراییلو ترمنځ د اوربند خبره وکړه. اسراییلو د امریکا ولسمشر دې وړاندیز ته رسما غاړه کېښوده، خو ایران په لومړیو کې دغه ډول اوربند بېمعنا وباله او وروسته یې دغه اوربند ومانه. اوس پوښتنه دا ده د دواړو لوریو ترمنځ اوربند څومره واقعي او شونی ده؟ اسراییلو ولې دې اوربند ته غاړه کېښې؟ خو تازه یې د بریدونو خبره هم کړې. دا تناقض دی او که اړتیا؟ او امریکا ولې د ایران او اسراییلو په جګړه کې تر عملي ښکیلتیا وروسته د اوربند هڅې پیل کړې؟ د مهربان خدای په نامه لیدلوري خپرونې ته مو زه یاد محمد پتیال هرکلی کوم. تاسو دغه بحث د امید راډیو په 103.7 FM څپو اورئ او پر ټولنیزو پاڼو ګورئ. د بحث میلمانه را سره د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو شنونکی محمد سلیم پیګي صاحب. ستړي مه شئ، دواړه بحث ته ښه راغلاست. شفیق صاحب، بحث له تاسو پیلوم. آیا د دواړو لوریو ترمنځ اوربند څومره د دوام وړ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پتیال صاحب، تاسو ته درنه پیدا شه، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو اورېدونکو ته نیکهیلي لرم، سلام ووایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د صهیونیستي رژیم او د ایران هغه دولت چې په حقیقت کې د ځنځیر نه په ننګه ایران ورته تجاوب ویله، هم په آغاز کې د اسرائیلو لخوا نه په ایران باندې بې منظم برید وروسته د هغې دو بریدونو نه وشو چې دا د دې نه مخکې یو بل ته ځواب ویلی و. دغه بریدونو هم ایران ته زیان اړولی، هم په بشري توګه، هم په مادي توګه، او هم اسرائیل ته د لومړي ځل لپاره داسې څپېړه ورکړې چې دا چا تصور نشو کولی چې د ایران نه د توغندي د میزایلو په توګه باندې د اسرائیلو خاورې ته ورشي او د هغوی ابادۍ او ودانۍ دې ویجاړې کړي. وروسته له دې نه چې عراقچي او پوتین پرون په مسکو کې لیدنه وکړه، نو امریکا د ډېر پخوا نه دا په تېره وه چې باید هغه ګزار نه چې د نتز او د پردو او هغه بل اټومي ریکټر یا د هستوي انرژۍ ځایونو باندې برید باندې وشو. د هغې نه بعد امریکا په تېرې وه چې باید جګړه نوره را ونغاړي او راټوله کړي، د دوی په عقیده باندې ګواکې چې اهداف لګېدلي دي او نور د اسرائیل د خرابېدو یا د پوتین او د رسچي ترمنځ د کېدای څه شي وي جګړه د پراخېدو پورې راواله شي، بیا به دا جګړه دوی ته محاربول سخت وي. نو د قطر په حاکمیت یې ډېر فشار راوړو، ډېرې هڅې دې خوا ته متمرکز کړي چې په هره بیه کېږي د قطر هېواد ایران دې ته ژمن کړي چې اوربند ته تن کېږي. هماغه و چې د دغې زماني مقطع سره چې یوې خوا نه ایران د امریکا د برید ځواب لا نه دی ویلی او ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي چې دا جګړه را ونغاړي او اوربند وکړي، او له بلې خوا نه د عراقچي او د پوتین ترمنځ کېدای شي نه وي کړلې لیبلې دې عراقچي ته ډاډ ورکړی. نو د امریکا د دغې پرېکړې په وړاندې د تېرې خو په تمام معنا باندې اماده، او ایران هم د بیرو هڅونو او د سیاسي لوبې په توګه باندې په پیل کې یعنې که څه هم په اوربند باندې نیوکه کوله، و چې موخه یې لاسته راغله چې د امریکې ځواب یې وویلو، هم په قطر برید وشو او هم په عراق باندې برید وشو. دا ډول د امریکې هغه ځواب ویلو، نو ځکه یې دې برید ته د احتیاط سره یعنې ویلې که چېرته اسرائیل برید ونه کړي موږ برید نه کوو. ډېره مننه. بحث ته بیا هم درته راګرځم. پیګیر صاحب، څه فکر کوئ په دې اقدام کې
سیاسي او ډیپلوماټیک اړتیا ډیره وه او که نه نور مجبوریتونه داشته وجود در سلام خدمت شما جناب شفیق صاحب و بینندگان عزیز شما. نه جو مسائل سیاسی نبود، سو فشار بود. ببینید دیروز ایران یکی از یکی از راکت‌های که اونا در نمایش گذاشتند که از یک راکت 80 راکت جور میشه. اگه 100 راکت به اسرائیل فایر میکرد او 8000 راکت میشه. شما صحبت‌های نظامی‌های ایرانی‌ها نشنید که ما هنوز از سلاحی که باید استفاده کنیم این نکردیم. وی راست میگوید. و در ضمن کره شمالی گفت اگر ضرورت شود ایرانی‌ها از ما طلب بکنه ما سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار ایرانی‌ها میدیم. این آقای مدویدوف رئیس جمهور سابق فعلا معاون شورای امنیت روسیه تایید کرد. و هم چین روسیه را شما دست کم نگیره. چین روسیه بسیار زیاد تلاش کرد که پای امریکا را در جنگ بکشن. ولی آقای ترامپ شوهی کرد عاجل رو به آتش بس. تاسو فکر کوئ چې اوس ټرمپ چې کله اوربان وړاندیز وکړ د ایران او اسرائیل ترمنځ یوه اشاره مو درلودله چې په دې کې له ایران څخه روسیه هم ملاتړ و په دې برخه کې آیا دا فشار راتلی شي چې ټرمپ دې وړاندیز ته غاړه کړي؟ یک بار پیش خود ترسیم بکنیم که اگر امریکایی ها و اسرائیل ها و کشورهای غربی یک جای علیه ایران عمل میکردن، چین، روسیه، کره شمالی و بعضی کشورهای دیگه علیه از اینا استادگی میکرد، آیا اینا تا به توان ازیر داشتن که در ایران علیه زی چه پین قدرت بزرگ بجنگن؟ هرگز نی. وقتی که ایران به تنهایی خود آن طور ساخت و اسرائیل که در تاریخ خود اسرائیل به این سویه راکتای مدهش و خوابش استعمال نشده بود. استعمالش تقریبا تل ابیب نیمش به ویرانه تبدیل شده. مردم شما دیدین که تظاهرات کردن و به انگلیسی شعار دادن که ایران ساری معذرت خواستن. اونا قوت ایران بسیار زیاد کم فکر کرده بودن که ما مانند بیچاره مردم غزه میتونیم تا که جان داریم شهید میکنیم میکشیم، ایرانی ها خاموش میباشن. ولی همه چی برعکس. شما اگه فکر میکنین که سیاست بود که ایران و امریکا و اسرائیل با آتش بس آورد، اشتباه میکنه. زور بود. این یک مثال میتون. هر کشوری که سلاح قوی داشته باشن به طرف از او حتی کشورهای دیگه سهل هم نمیکنه. مثلا کره شمالی است. امریکا چرا زور از ما شکایتش نمیکنه؟ بخاطر میفهمه که اگر من 5 راکت بذارم یک راکت کره شمالی هم در خاک ما بخوره امریکایی نمی باشه. پس خود قوی و ساز مانند ایران همانطور جواب بده که مانند اسرائیل و امریکا واره. شما ببینید اسرائیل تقریبا قبل از اینکه امریکایی ها 3 منطقه ایران بمبارد بکنن ناکام بود. این بمباردمان امریکا یک تنفس مصنوعی بود برای اسرائیل. اونا رو جرأت داد، مورال داد. ولی آنجایی که باید اونا از بین می بردن که نتانستن. شما فراموش نکنیم که در این مناطق هسته‌ای ایران تنها در یک منطقه 200 تا نیروش کار میکنن. بینی یکی شگاکون شود. این باز امریکا و اسرائیل جوابگوی است. کلن اونا تمام مسائل فکر کرده فهمیدن که
ما نمیتانیم که با وجود که بعض خائنین مثل خائنینی که ما داریم در خارج شیشتن که باز چگونه کشورهای غربی مانند امریکا حمله بکنه و اونا قدرت بگیره، در ایران هم اونا های حکومت خود جوړ کرده بده ولی تمام پروسه های اونا ناکام شد. ډېره مننه راګرځو درته بهیر صاحب. یا هم شفیق صاحب په کور دننه په ډونالډ ټرمپ هم ګڼې او توندې نیوکې دي او فشارونه یې پرې وړي دي. د دې حدسې او کورني فشارونو ترمنځ اړیکو په تړاو نظر څه دی؟ په مجموع کې ټرمپ هم دا نه انګېرله چې ایران به دومره درنه وسله او لرې واټن ویشتونکي توغندي او ډېر خساره واقع کوونکي توغندي ولري او نه تر یهوده انګېرله. دې فکر کولو چې ایران به په یو څو ګزارونو باندې موږ دې ته مجبور کړو چې د غزې د ملاتړ نه لاس واړوي. خو ایران ته د غزې ملاتړ یوه اعتقادي او ایماني مسله ښکاري. که حوثیانو، که حزب الله او حتی که الحشد الشعبي دی او که حتی د حماس مبارک مقدس جهاد دی، د ایران ملاتړ د پیل نه تر دې دمه د هغوی سره شته. نو هغوی دا وانګېرله چې که ایران باندې ګزار وشي دا هر څه به ختم شي. خو ایران که د نړۍ نه تهدید شویو اقتصادي کلابندۍ په نتیجه کې اقتصاد خراب شوی، هغه په دې مهماتو لګولو خراب شوی چې نړۍ ترېنه خبره نه وه. کله چې ایران په اسرائیل کوم ګزارونه وکړه نو ټرمپ نه د اسرائیل غوښتنه دا وه چې جواب ورکړي او هغه اتومي هستوي مراکز چې هغه د بمبار لاندې ونیسي. خو ایران هم داسې ویده قیادت نه و، هغه یې بل ځای کې خوندي کړي او یا دا چې امریکا هغسې جرأت ونه لرلو چې نور بیا پرله پسې ګزارونه وکړي. خو دا شرم امریکا ته وراوړي. د یو ملت په توګه د ډونالډ ټرمپ د پالیسیو نه ملت ناراضه دی او نه یوازې چې د دوی نه ناراضه دی، د اسرائیل ولس هم د نتنیاهو ژر تر ژره ګوښه کول او هغې سره محاسبه او حتی څوک څپېړه پرې خبره رسېدلې ده. د دې لپاره چې د سیمه کې د هغوی انډیوالانو ته دا اور ورغځېږي، هغه بحرین دی، هغه سعودي دی، هغه متحده عربي امارات او قطر او کویت ټول هېوادونه دي. دوی نو په ټوله کې دې ته اړتیا لري چې ژر تر ژره ایران په هر قیمتي قانع کړي او د همدې ډول باندې د برید د عراق په خاوره باندې یا د قطر په خاوره باندې دا د ډونالډ ټرمپ هم اړتیا ده د خپل حاکمیت په وړاندې، د اسرائیل هم اړتیا ده د خارجي هېوادونو. خو د دې سره سره هم ایران د دې لپاره چې د یو فشار په توګه چې اخلاقي یعنې مسؤلیت یې راپه کړی، یعنې دې آتش بس یا اوربند ته وویل که چې ته اسرائیل بریدونه ونکړي تر 4 بجو پورې من د بریدونو ژمنتیا نه لرو. ایران خپل کار کړی، هم امریکا ته ځواب ورکړی، هم اسرائیل د هغې مستۍ نه راګرځولی چې نور په سیمه کې نشي کولی چې د ایران په شان د هېواد سره دی لاس و پنجه نرم کړي. شفیق صاحب دلته ویل کېږي داسې ویل شوي دي چې صهیونیست اسرائیل په جګړه کې زیانمنه شوې ده او دوی ممکن یوه دمې ته اړتیا ولري. تاسو فکر کوئ چې دوی دغه اوربند چې غاړه یې ورته ایښې ده دا به یوه دمه وي که نه؟ د هغوی د خوا نه دا اړتیا ده، لیوالتیا ده او بلکې غواړي چې نهایي ډول باندې له منځه یعنې دا جګړه ختمه کړي ویسي. خو ایران هېڅکله هم داسې اوربند ته ژمن نه دی چې هلته د غزې په رابطه باندې یو اوربند دایمي نه وي رامنځته شوی یا د اسرائیلو قوت په دې سیمه کې د یو ناسور په توګه باندې له منځه نه وي تللی یا د امریکا اډې تر اوسه پورې په دې سیمه کې د خپلو دغه هېوادونو لپاره د سوال وړ دي او یو نارامي په منځني ختیځ کې راپېښه کړې ده چې دا نارامي یوازې د غزې یا د منځني ختیځ نه ده، دا د روسیې لپاره ګواښ دی. ځکه هغه اوربند چې یا هغه جګړه چې د اوکراین او د روسیې تر منځه د سمسمکي په توګه باندې لږه ټکنۍ شوې ده، هېڅکله هم هغه تداوم نه پیدا کوي تر څو پورې چې اسرائیل له منځه نه وي تللی. ولې چې د اسرائیل د خاورې نه ډېر مهمات د اوکراین د جګړې لپاره راتله او روسیه دومره ساده نه ده چې د اوکراین جګړه دې په داسې شکل کې ختمه وشي چې اسرائیل دې بیا هم هماغسې برلاسې او په د خرمستۍ په خیر باندې ناست وشي. زه فکر کوم چې روسیه هم دا ژمنتیا لري و شمالي کوریا هم دا ژمنتیا لري، حتی چین هم دا ژمنتیا لري چې د اسیا د اقتصادي پرمختګ لپاره چې را روانه پیړۍ د لومړنۍ ربع پای ته رسېدو سره دا د دوی حق دی او عملاً دې لپاره کار روان دی. امریکا چې د افریقا نه ګوښه شوې ده په تمام قوت باندې غواړي چې د سیمې نورو سیمو کې یا وایي چې د افریقا نه لرې د منځني ختیځ سیمه بیا هم د ځان سره وساتي.
د همدې لپاره د اوکراین جګړه د روسیې سره په یو شوړ باندې لږه را مهار کړې تر څو دلته اسرائیل ته برلاسي ورکړي او د همدې برلاسي ورکولو په نیت یې د ایران قوت له منځه وړلو خو په دې کې ناکام دي او روسیه او شمالي کوریا او چین ټول هېوادونه د اسیا د تحفظ لپاره دې د اړتیا لري چې د اسرائیل هغه ناسور چې نه یوازې د منځني ختیځ دپاره بلکې ګواښ دی بلکې د ټولې اسیا لپاره ګواښ دی ځکه کله چې امریکا دلته د یو لازمونې په توګه اسرائیل ولري او د هغې د ویرې نه د هغې تر څنګ ایران د یو حریف په توګه موجود وي نو د خلیجي هېوادونو واکمنان به لکه بګیل ملازان هېڅکله خپل هویت ونه لري او چې دوی خپل هویت ونه لري نو معنا ده چې د امریکا تمامه برلاسي په دې سیمه کې شته که چین د هر څومره افریقا خپل اقتصادي قوت وغځوي یا ترکیې د دویم هېواد په توګه پانګونه وکړي تر هغې پورې ډاډمن کېږي نه چې د اسیا نه د امریکا برلاسي او هغه شمالي سیاست ختم شوی نه وي. راګرځو باسي لپاره درنو اورېدونکو کتونکو اوس لپاره لنډه درنو اورېدونکو او کتونکو د بحث دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې راسره ګډونوال دي د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق صاحب او د سیاسي چارو شنونکی محمد سلیم پیګیر صاحب. پیګیر صاحب که چېرته دغه اوربند د جګړې دمه وي پر دواړو لورو به یې اغېزې څه واوسېږي؟ اگر اسرائیلی رو فکر بکنه که من فقط یک دم میگیرم برای کلیل آزادی سنله میکنم و فکر میکنم که ایران هم شاید همه یک فکر کرده باشه ولی من باور دارم که به این نزدیک ها اسرائیل دیگه جرأت نمیکنه. شاید بهانه های مختلف سازمان بته با چندی کشور با خود یلگیای کرده داخل جنگ شده ولی به تنهایی روزانه $1,000,000,000 تنها مصارف نظامیش است. هر بود $1,000,000,000 به 12 روز جنگ کردن $12,000,000,000 و اینی که تمام اسرائیل بند بود حداقل اونام $1,000,000,000. پیش خود یک بار بسنجیم آیا اسرائیل کوچک میتونست یک موره دوام بده با این مصارف گذار؟ ولې ویل کېدل چې امریکا یې تر شا ولاړه وه؟ امریکا نه تنها که در عقلش ایستاده بلکه اسرائیل یک گروه نیابتی امریکاست. این هیچ وقت فراموش نکن. اسرائیل به اشاره و به ساز امریکا میرسه. بدون امریکا اسرائیل حتی برای 24 ساعت هم نفس کشیدن نمیتونه. بخوید یک حقیقت است. ولی آیا امریکایی ها میتونستن که روزانه $2,000,000,000 تنها به اسرائیل بدن؟ با خاطر چی بدن؟ و چرا بدن؟ من تا جایی که فکر میکنم شاید همی ترامپ دیوانه خواسته باشه که اسرائیل از طریق ایران یک جزا بده که زیاد مستی میکرده این وقتا یگانگت امریکایی ها رو نمیشنی گفته باشه باش که گوشتری به تو میده که خودمون خود مستقیم نمیرین ایران یک چند تا بذاری اگه به جای دی کامل دوباره شما دیدین چقدر بزرگ کرد بچه دلته سیاسي لوبه کېدلی شي. اصلا امریکا پلان داره در مجموع که ایرانه که بسیار غنی است از نگاه نفت و گاز وسایل هات ولی از نگاه نفت و گاز بسیار زیاد است. میخواهد که توسط اسرائیل و خودش و حکومت دست نشانده کمی ذخایری که داره تحت نظرش باشه و در اون یک سهم بسیار بزرگ داشته باشه اما طبقی که در رژیم شاه داشت. اصلا پلان امریکا ای که میگم که ما تصمیم نداشتیم که رژیم سقوط بده 100% بچه شاهنشاه رو وقت آماده ساخته بدن که باید بیان رهبری ایران بگیره و به اون باور داشتن که بعد از اینکه رژیم سقوط میکنه جنگ های داخلی
در ایران شروع میشه. به خاطر 45 سالی اخوندای ایران در اونجا کار کرده، تدریس طرفدار داره و هر قدر که جنگ داخلی در ایران زیاد می بود به نفع امریکا. به خاطر مردم ایران با هم می جنگیدن، اونا از نفت و گاز و سایر ذخایر که ایرانی ها داشت از اونا استفاده می کردن. بنابراین پلان بود بسیار بوده. شما نمیدین در ایران حین کار نکردن. در شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بوتلک نشان دادن جو صدام سلاح هسته‌ای داشت، ولی وقتی که صدام اعدام کرده، وقتی که عراق اشغال کرده، گفتن باید دروغ بود، هیچ چیزی وجود نداشت. در افغانستان 20 سال بمبارد کردن، کشتن مردم بیگناه ما را. بالاخره گفتن ما علیه تروریسم مواد مخدر یا حکومتداری خوب آمدی. شما دیدین که کبیستا یک گروه 21 گروه جورش کردن، مواد مخدر 70 مرتبه زیاد شد و حکومتداریشون هم دیدید چیزی که دزای ملی و بین المللی بود یک جای کرده بدن، حکومت جور کرده. دیوانشان از داشته های مردم افغانستان استفاده میکرده. بنان به این 7 سال اخیر امریکا در تمام پلانهای خود در منطقه داشته ناکام بوده و صرف به خاطر منافع کشور خود و به خاطر چند دانه دزدایی که در حکومتایشون هست صرف دنبال منافع امناس و بس. ډیره مننه کورودم. شفیق صاحب، امریکا ستاسو له نظره ولې د اسرائیلو او ایران ترمنځ په جګړه کې ځان عملاً ښکېله کړل او وروسته یې بیا برعکس د اوربند هڅې پیل کړې؟ امریکا د ډېر پخوانه د اسرائیلو پالونکې ده. اسرائیل چې د یو حرام مولود په توګه باندې د منځني ختیځ په خاوره باندې د فلسطین د مسلمان ولس لپاره یو ناسول کېښودل شوی دی، که په پیل کې د انګلیس اصلاً لخوا نه دا سپورټ کېده، په 1942 کال کې رسماً د امریکا د متولیتوب او سپورټ په غاړه رسېد. او د هماغه وخت نه په دې خوا امریکا ده چې د اسرائیل لپاره یعنې دا قوت ورکوي. اسرائیل د یو نیابتي وجود نه هم د یو غلام او حلقه گوش غلام په توګه باندې امریکا اهداف پلي کوي. د ډونالډ ټرمپ هغه پرېکړه باندې چې خپل سفارت یې له تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو پرېکړه وکړه، دغه جګړې تومنه اصلاً امریکا ایښې ده. او د همغې په بنیاد باندې چې کله په 9 د اکتوبر باندې د حماس جنګیالي وو د بتنګ عمد به جنګ عمد هغه منطقي جګړه پیل کړه چې بله لاره ورسره نه وه چې د 6 سلنه خاوره نه تر 80 سلنه پورې خاوره ته په دې 70 کلونو کې ونیوله. او هېڅ مذاکرات ته دوی تن نږدې، هر ځل دروغ وایي. د کیپ ډیویډ نه نیولې تر شرم الشیخ اوسلو ټولو تړونو کې اسرائیل چې پرېکړه وکړي بېرته په شا ځي. دا د امریکا نه هم سوله ده چې د سیمې د هېوادونو د ګواښولو لپاره او د ایران او د سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په ساتلو باندې دلته ځان لپاره د وجود مبرر پیدا کړي او دا سیمه په خپل کنټرول کې ساتلې اوسي. اوس چین په دې پوه شوی، روسیه په دې پوه شوې، شمالي کوریا په دې پوه شوې، که موږ هر څومره د نړۍ نورو سیمو ته اقتصادي پرمختګ لپاره وزغلو تر څو پورې دا ناسور ختم شوی نه وي او تر شاید د امریکا هژموني سیاست ختم شوی نه وي او دغه لوبه چې د ایران او د سعودي د نیابتي جګړو په توګه باندې چې یو یې د بل لپاره ساتلي، د دې فلسفه نوره ختمه شوې نه وي، نور دلته دوی هېڅ بشارت نشي کولی. په همدې بنیاد باندې چې چین د ډېر پخوانه د حماس د جنګیالیو مختلفې ډلې 1.5 کال مخکې کېنولې او دې ته اماده کړي چې دوی ژمن دي چې د غزې د حاکمیت لپاره په هر ډول باندې دوی یعنې متفق دي. دا چې اوس امریکا کوښښ کوي چې د غزې محاصرات د دې پورې وساتي چې مکمل نسل وژنې وکړي، دا په دې فکر دی ده چې که چېرته غزه ختمه شي نو زه به دلته د اسرائیل تر څنګه یو نیابتي وجود بل عملاً په خپله لکه یو اجاره د کراچۍ کمپنۍ په توګه باندې دلته زه راشم چې په 18مه پېړۍ کې د شبه قاره هند یا د هند د نیمې وچې چې پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان او مالدیپ د دې نه د ویش نه مخکې د انګلیس د تصرف لاندې وه. دقسې غواړي چې امریکا
منځنی ختیځ دا ځل د نیابتي ډلې په ځای مستقیما په خپل تصرف کې ولي ولې چې افریقا یې له لاسه وتې ده او د امریکا اقتصاد ډېر خراب دی. نو د دې واقعیتونو په تناظر کې زه فکر کوم چې که امریکا هر څومره اهداف دلته لري د نورو هیوادونو اهداف هم دا دي چې هم امریکا د هژموني سیاست نه ولوېږي او د نړۍ دا کوم چارچوب د نظام د ملل متحد چې دی چې یکتازه امریکا سیاست لري او د ویټو غړي هیوادونه درې جمع دوه کې بیا د لیبرال دیموکراسۍ بلاک قوي دی تر څو چې دا بدلون په ملګرو ملتونو کې رانشي د امریکا هژمون سیاست ورک نشي اسرائیل د یو ناسور په توګه باندې ختم نشي نړۍ د ثبات او د امنیت په لور ځي. ډېره مننه. ټول هیوادونه د نړۍ په دې متفق دي چې اسرائیل باید د نقشې نه ورک شي یا کم تر کمه د فلسطیني هیواد په رسمیت توګه باندې وپېژندل شي یو موازي دولت. تاسو یادونه وکړه خپله خبره کې غواړم چې له تاسو دا هم وپوښتمه چې د امریکا حضور او په سیمه کې دلته ایران په قطر کې د امریکا پر پوځي اډو باندې برید وکړ او قطر هم په ورته وخت کې د منځګړیتوب هڅې پیل کړې. دا هڅې په څه معنی تاسو نظر؟ دلته یو څه تعامل ماته ښکاري په دې معنی چې امریکا چې کله مو وویلې چې کله د پوتین او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچي ترمنځ ملاقات وشو نو ښکاره خبره چې یو بل ته به ډاډ ورکړی او د دغې جګړې کې د اسرائیل کمزورتیا چې افریقا په خپله داخله کېږي دا د هغې ثبوت و. نو که دا جګړه د روسیې په ملاتړ باندې پراخېږي نو بیا سبا د امریکې لپاره ګواښونه ولاړېږي. نو ځکه چې په قطر باندې ډېر فشار راوړو او د قطر نه مننه وکړه چې تا دا اوربند تنفیذ کړ او د دې اوربند لپاره قطر هم دا قرباني ومنله که میزایل اخواته ورشي خیر دی تر څو پورې چې دا اوربند یو څه ورباندې رامنځته شي. خو زه په دې پوهېږم چې ایران سیاسي لوبه کړې ده او داسې یو شرط ایښی دی چې د هغې شرط نه امریکا خلاصه ده او نه اسرائیل ځکه چې تر څو پورې دوی په غزه کې بمبار کوي خامخا به د یمن جنګیالي هلته ګزار کوي او د یمن په جنګیالیو چې دوی ګزار کوي ایران بیا مجبور دی چې ګزار به کوي. نو دا جګړه تر هغې پورې نه ختمېږي چې د غزې په رابطه اوربند نه وي رامنځته شوی. که دا اوربندونه هر څومره امریکا سیناریو جوړه کړي قطر د مجبوریت په خاطر باندې ومني او یوه لوبه داسې جوړه کړي چې د ټولو مجبوریت په دې کې چې زر تر زره اوربند ډېره مننه دا بیا نه حل کېږي تر څو چې په غزه کې اوربند نه شي. کورودان درنو اورېدونکو بحث دوام لري خو لنډه دمه. درنو اورېدونکو او کتونکو د بحث دوام ته بیا هم ښه راغلاست. بحث دوام لري. پیګیر صاحب له تاسو له سیاسي اړخه یې پوښتمه له یو خوا د قطر او امریکا د منځګړیتوب مسله او له بلې خوا له همدې هېواده پر ایران بریدونه څومره د پرتلې وړ دي؟ یکی خو مسائل است که میکروفونامش ما میشته ولی بسیار مسائل یا پشت پرده هاست. نه باور دارد که وقتی که ایران بالای قطر و یا جایی که امریکایی ها بود حمله میکرد قطر زجیان داده و این باور. و اگر این شب صحبت های ترامپ هم شنیدیم اونا گفتن که ما پس حکومت ایران تشکری کنیم که ما را قاباسا قبل دی که نابله بکنن با پایگانی. ستاسو له نظره دغه برید چې هغوی اگاه کړي دي په څه معنی؟ من فکر نمی کنم که امریکا را آگاه ساخته باشه ولی قطر می آگاه. بخاطر شما فراموش نکنید که قطر یکی از دوستای بسیار نزدیک جامعه عرب برای ایران. د اوسنی برید به د دوی دواړو ترمنځ پر اړیکو اغیزه وکړي؟ نه هرگز نه. مخصوص مردمی اونا را آگاه ساخته و ایران مجبور بود باید با پایگاه نظامی امریکا در منطقه حمله بکنه و شما دیدین که آیا د قطر لپاره دغه برید ننګ نه ده؟ ببین اگر ایرانی ها جواب امریکا را نمیداد شاید برای ایرانی ها بسیار مشکل تمام میشه ولی برای قطری ها بختر واخو پایگاه نظامی قطری ها را نزده پایگاه نظامی امریکا را زده. درسته که در خاک قطر بود ولی ایران خو توانایی زمین نداره خود امریکا را بزنه
پس مجبور بود عراق و قطر پایگاه نظامی امریکاست بزن. ما باور دارم که قطری ها در جریان بدن، از اینیش به سبب شاید بگامتر که طلبکار باید میداشت که ندارد. این مسائل پشت پرده است. از این سبب از بینیم که امریکا واکنش نشان نمیده و عاجل نیپامه که اگر این جنگ گسترش پیدا کنه، ایرانی ها همان طوره که اسرائیل که دور آمد از قطر کده راکت باران میکنن، پس این پایگاه نظامی ما را در قطر و عراق بحرین راکت باران بکنه، برای امریکا مشکل تموم میشه. جنگ گسترش پیدا میکرده منطقه و امریکا یکی از کشورهای بزرگ دنیاست که نفت زیاد مصرف میکنه. قیمت نفت به آسمان ها میرسید. وقتی کشورهایی که همه اشتای به نفت و گاز هستند، بنال هیچ ریسک کرده امریکا بدوش نگیره و خواست که جنگ زور ختم. اصلا فکر آدم نمیرسید که دیو چی حال بود بالای چیجان و طلبی و هندوس آتش بس است. شما اگر فکر میکنین که بدون ازی که تاثیرات راکت های ایران باشه، ناممکن. اگر ایران ضعیف می بود آگه شاید اساکر اسرائیل و امریکا هم یکی آدمش ډیره مننه کور ودان. سبب بود که اونا عاجل آتش بس کرده. ولی یک موضوع است که در این جنگ مردم ایران، حکومت ایران، مسلمان ها برنده شده. بالاخره امان طوره که افغان ها در طول یک قرن افغانستان انگلیس ها و شوروی ها و امریکا و ناتو را در افغانستان شکست بدن، مردم ایران شاید اولین بارشان باشه که در جنگ عراقی امریکا و اسرائیل شکست. ډیره مننه کور ودان. شفیق صاحب، امریکا، اسرائیل او ایران درې واړو پر روانې جګړې اوربند وکړه، د اوربند هوکړه یې وکړله. د دغه اوربند دوه اړخیزې ګټې به څه وي؟ د اوربند په صورت کې به که چېرته عملي شي تر پایه پورې، نو اول خو اړتیا دا ده چې په غزه کې باید هم اوربند رامنځته شي. او ما مخکې مو ویلې چې د غزې اوربند ورسره شامل نه وي، نو د غزې باندې د اسرائیل برید به یمني حوثیان خامخا ځواب وي او د یمني حوثیانو سلاح د ایران نه تمویلېږي. بیا که چېرته یمني حوثیانو ته ګزار ورکول کېږي، نو بیا به ایران خامخا ځواب وي. د دې لپاره لومړۍ اړتیا دا ده چې باید د غزې اوربند ورسره تضمین شي. او اوربند د نتیجه کې یوه ګټه ایران ته دا راغله چې دا یې درکړه چې تر څو پورې اتومي سلاح ونه لري، دوی که هر څومره میزایل ولري بیا هم فیصله کن ګزار امریکا کولی شي. اوس به له دې نه په تمامه ژمنتیا باندې ایران اتومي هستوي سلاح پیدا کوي. شفیق صاحب، تاسو یادونه غزې ته اشاره درلودله. که چېرته په غزه کې اوربند ونه شي، دا جګړه دوام ولري په غزه کې هم، آیا د ایران، اسرائیل او امریکا ترمنځ اوسنۍ هوکړه چې په اوربند شوې ده او بیرته ماته شي؟ دا پای نه مومي، ځکه ایران یوازې د ایران د دې اوسني حاکمیت یا وایي چې د ایران د قلمرو نه عبارت نه دی. یو هغه ایران دی چې تهران مرکز دی، یو هغه ایران دی چې د سیمې په بېلابېلو هیوادونو کې نیابتي ډلې لري او د هغې ټولو د ایران سره په مشترکه ډول باندې د غزې سره خواخوږي دا د هغوی د عقیدې یوه برخه ده. او د همدې په بنیاد باندې یمني حوثیان، حماس، الحشد الشعبي، حزب الله ټول د غزې تر شا ولاړ وي. نو زه کوم چې که تر څو په د غزې جګړه ارامه شوې نه وي، اوربند هلته غځېدلی نه اوسي، دا اوربند پای نه مومي. او د دې اوربند په رامنځته کېدو سره بقای هغه وخت کې رامنځته کېدی شي چې هغه د غزې اوربند پکې خوندي اوسي. د دې تر څنګ چې اوربند اوس پهله رامنځته شوی، نو ایران به اتومي هستوي انرژي ځان ته پیدا کوي. بل اسرائیل په دې پوه شو چې په سیمه کې داسې هېواد شته چې که د عربانو هغه مرګونې چوپتیا شته، خو یو بل داسې هېواد هم شته چې هغه د غزې پوښتنه کوي. د دې نه بعد به هغه ابادۍ چې د غزې په خاوره باندې دوی دې حد ته رسولی وي چې د 6 سلنې خپل نفوس 7 سلنه حاکمیت ته رسولی دی، دا به نور
د پوښتنې وړ خبره وي. د هغې تر څنګه د عربي خاورې په ولسونو کې یو بیدارتیا رامنځته شوه. دغه زماني مقطع د دې لپاره ډېره بنیادي مقطع ده. حتی د قطر د میزایلو ویشتلو باندې ما چې ویل تعامل یعنې سکوت دا داسې یو اندیه ورکوي، یو الهام ورکوي چې حکومتونه که امریکې ته کرښه نه شي راښکاره د اتومي مرکزونو د پورته کولو او د اډو د پورته کولو، ملتونو کې بیدارتیا شته چې ملتونه راوچت شي او دا غوښتنه وکړي چې درېیمه پیدا دا چې د دې نه بعد به نه د سعودي ولس کله کېني، نه د بحرین او نه د ځکه د عراق او د قطر دغه تجاوب په حقیقت کې دا دې ته زمینه برابروي چې ولسونه راوچت شي او د امریکایي نظامي هډو د ویستلو غوښتنه وکړي. ډېره مننه کور ودان. پایګیر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که وپوښتم په داسې حال کې چې تر اوربند وروسته د پوځي تحرکاتو خبرونه ورکړل شول، د پایښت لپاره یې نړیوال تضمین څومره اړتیا ده دلته؟ هر وادی که مردم فلسطین آزاد کشت اونا رو دیگه بیرحمانه قتل عام نشه. من باور دارم که جنگی دیگه در منطقه نمیشه، ولی تا وقتی که مردم فلسطین تحت فشار آزار وضعیت اسرائیلی ها باشد، مسلمان های حقیقی و حسی آرام نمیشه. بنابراین اگر امریکا و سایر کشورهای بزرگ جهان میخواهند که در خاورمیانه یک صلح ثبات دائمی باشد، اول باید حقوق مردم فلسطین مطابق منشور سازمان ملل متحد باید تا بالا. اگر امریکا بخواه هر روز همانطور پلانشان است که اسرائیل بزرگ داره جور بکنن و هر روز قتل عام بکنن مسلمانان غزه، هیچ وقت نه فیما بین ایران و اسرائیل و امریکا و فیما بین تمام کشورهای اسلامی که اونا واقعا و بیت المقدس توسط کلی مسلمان ها باور ایمان دارن آرام نمیشینن و صلحی وجود نمی داشته باشه. و خاطر که اون ما افغانا اگر سرحد می داشتیم با فلسطین، شاید فلسطین به این حالت نمی و سایر مسلمان ها بعد از این جنگ که 12 روزی فیما بین ایران و اسرائیل جرأت کردن که هر کشور میتونه از خود دفاع بکنه و باید دفاع بکنه و ما باید اسرائیل به جایش بشونیم و حقوق مردم فلسطین و دستشون به و بیان مبره افغانهای هنوز انتظار دارند که خارجی ها بیاین باز مردم افغانستان بمبار بکنه، امارت اسلامی افغانستان سکوت داده و اونا باز با کرسی نشینن، بر شما شهر شمار مردمی یاد بیامید. اونا خواهی داشتن به خارج که من کده بودن بود پای خود بس نکده بودن، اما آنطوری که افغان ها وقتی که ترامپ رئیس جمهور شد بیتای کده بسته کرده بودن که بعد ما میریم افغانستان. یگانه حد طاقت غلامی بس هست. ډېره مننه کور